ستړي نه یو مټو کې لا زور لرو ځوان ایمان. د عمان 214 تنه مجاهدین د 2 میاشتې روزنیزو او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. غونډې ته د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال، د ستر امنیتي معاینیت د دفتر رئیس او نور مشران راغلي وو. د عمان د پلان او اپراسیون مدیر ښاغلي خلیل الرحمن زاهد میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ فارغ شویو منصبینو ته مبارکي ورکړه. تاسو ته د خپلې مربوطه وظیفې د زده کړې څخه د فراغت مبارکي وایو. الله جل جلاله مو ستړیاوې تکلیفونه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. قدرمنو مجاهدینو، په ګران هیواد افغانستان کې مو نور جنگ ختم دی. د هیواد دښمنانو ته مو داسې غاښ ماتونکی درس ورکړی که چیرته دښمن شعور ولري په تاریخ کې به افغانستان ته پورته ونه ګوري. نور د وطن د آبادۍ وخت دی، د وطن د خدمت وخت دی. مجاهد وروره داس خدمت خپل ولس ته وکړه چې ستا په خدمت د ستا په اخلاص د مظلومو افغانانو ځورېدلي زړونه یاق شي او د وخت ارمانونه یې پوره شي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال هم خبرې وکړې. د خپلو خبرو کې وویل د ډېر خوښۍ ځای دی چې نن داسې ځوانان وینم چې زده کړې کړي او ډېر پرې خوښ یم. نه افغان یم، نه ترک و تحتاریم، شاخساریم، از یک چمنزاریم. تمیز رنگ بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. برادرایی که فارغ شدن ما به اینا افتخار میکنیم چون خداوند در اول گفته اقرا بخوانید بیاموزید و اول فصلا امر کرده که شما بخوانید، دوم امر کرده به قلم که بنویسید. این میگه که وقتی شما تعلیم یافتین توانستین که مدیریت کنین، توانستین که امنیت بگیرین، توانستین که امنیت توجه مردم به خود جلب بکنین و مردم از شما رضا هستن. از استادایی که مردم تعلیم و تربیت از ایشان جهان سپاس، از ایشان تشکر میکنیم. خداوند دیگر اینا را توفیق و نصرت نصیب کنه، استقامت نصیب کنه که چنین شاگردانی با ادب، چنین شاگردانی با استعداد، چنین شاگردانی به اصطلاح خادم تربیت کنن، د جامعه تقدیم بکنن. د غونډې بل ګډونوال د کورنیو چارو وزارت د اداري معاینیت د دفتر لوی رئیس شیخ محمد طاهر حلیم و. د هم په خپلو خبرو کې فارغ شویو منصبینو ته د مبارکۍ ترڅنګ له دوی وغوښتل چې له خپلو زده کړو ښه ګټه واخلي او د ولس سره ښه چلند غوره کړي. زمونږ د نن دغه غونډه د امن عامه د ریاست په سرپرستۍ کې جوړه شوې دغه غونډه چې د ملګرو د فراغت غونډه ده او ملګرو ته تربیت ورکړی شوی دی، د هغې په ظرفیت باندې ارتقایي کار شوی دی، د هغې وړتیاګانې بیداري شوي دي، د هغوی قوتونه فعالیت ته راویستی شوي دي. د دې دپاره چې یقینا کومه دعوه د اسلامي امارت ده، کوم امتیاز د اسلامي امارت دی چې هغه تأمین د امنیت دی، چې د هغه دعوې د پلي کولو دپاره زمونږ ملګري مجاهدین هغه 24 ساعته صبح و شام دې ته چوکس وي او دې ته چمتو وي چې چرته هم زمونږ د ملت امنیت څوک تخریب نه کړي او په هغې کې څه نقصان او کمی را نشي. د اسلامي امارت ټول ادارات او شعبات، وزارتونه، ریاستونه ټول د هغوی په خدمت کې دي، ټول امکانات د هغوی په خدمت کې دي، لیکن انفرادي طور سره که د ملت یو څوک زمونږ استاد سره مخامخ کېږي، زمونږ استاد ورسره برخورد هغه به مثبت وي. هغه خلک چې د دې ملت دغه امن خرابوي هغې سره به په آهني او د اوسپنې په لاسو باندې مخامخ کېږو. الله جل شانه دې ستاسو دغه ستړې، دغه قربانۍ، دغه تربیتونه او دغه هلې ځلې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د غونډې په بله برخه کې هغه مسلکي زده کړې او نمایشونه چې مجاهدینو زده کړي وو په اجرا یې کېښودل. ستړي نه یو مټو کې لا زور لرو ځوان ایمان جذبې، ځوان ایمان شور لرو ځوان ایمان جذبې، ځوان ایمان جذبې، ځوان ایمان شور لرو. و مکړه جنگ لوبې ډیر ازمایل شوی یو
لا جنگ تمرین کوو اور کې پالل شوي یو ومکړې جنګي لوبې ډېر ازمایل د ویلو وړ ده چې په تیر یوه کال کې 1140 تنه مجاهدین له مسلکي زده کړو فارغ شوي. په پای کې په فارغ شوي مجاهدینو د فراغت سندونه وویشل شول. زه د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. ستړي نه یو